نکاره او غافل ملګری نکاره او غافل ملګری سره دوستانه د وجه نه انسان د الله نه غافل کیږي. د وجه نه عربي وي الصاحب صاحب، دا ملګری چې دی بل ملګری ځان طرف راکاږي، طبیعت چې دی د بل طبیعت نه غلا کوي. طبیعت نه چې تا کا څه ناس تفاست وګنا د هغه صفاتونه پتا کې درځي په لږ وخت کې زګر د نفس دی او د طبیعت کې د غلی صفات د غلا کوي. که خمل غراو خ صفات غلا کوي، که بد ملګری سم غتو بد صفات. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. یو شخص ته پیری نه چې د دیندار دی او کنه دیندار دی دغه ملګری وګورئ، دغه انډیوالي چا سره ده، دغه ملګرتوب چا سره دی، دغه ناس تفاص چا نو بس ډایرکټ ویل شي چې لګا دا 10 قسم سړی دی. ویلې موافي او محترم مطلب کوي کنه ولې یو کلی د اوس د بل کلی ولا د اوس د ملګرتوب ایو سړی و چې خپل کلی د اوس پیژنم وای څنګه پیژنې وای چې د بل کلی و د اوس یې ملګرتوب وځي پیژنم. هغه د ملګری اثر کی ملګری ځا که ملګری او اثر که بد ملګری او بد اثر مراد مسلمانانو. اوس موږ نه کومه ملګری څنګه چانټو آیا زموږ ملګرتوب د معاشره کې زما ملګری نه کومه نه په بد عمل غافل نه غافل نه دغه آسان نسخه آسانه طریقه هغه دا چې ته کوم ملګری سره ناس په واسطه او چکرې ګرځېدل دي کدی الله طرف راخلي. مثال استاد روز العذ بالله حرام ده، بد نظرې ده، زناکاری ده، العذ بالله او استاد خپل ملګری څخه خبره نشر کړل او غته ما د کار نه کی پردي عزت غلې نشي حرام او صبر کوه دا به زندگی د خیر تیرو ابشر زیر حاصل کا نکمل ملګری سره ملګرتوب خمل غره دی جمع ټیم شلو ملګری رضرو ماته جمع ټیم جمع لدرمو منزل درمو ادا جنازه ټیم دلته مسلمان مړ زادو جنازه درمو ملګری نه بخونه دی یا ملګری مو ته ډېر ډېر راځو تلاوت کوي کنه د قران کریم یا تلاوت وکاو نه کوي ما تلاوت وکاو الله باندې شاوز ما وسه مقابله خپل میز کې تلاوت وکاو روزانه یو صفه تلاوت ورکو تلاوت وکاو ها قران کریم تفسیر ترجمه باندې سره ځان کویو بس نه کومه ملګری اسلام او قدا سينو قدا ملګری نه جا لاس وینل پکار چې حرام ته راکاږي ګناه ته راکاږي بل نظریه ته راکاږي نور غلط کارو ته راکاږي داسې ملګری دوای السلام علیکم ته په دې ډول موضوع ته دې نه راځه او پته ونه چې نه زبا خپل نه کومه نه کنه ته خپل نه کومه لیکن دا غلط ملګری دی وجنا ته دې دې وخت کې تاسو هم بد عمل شي. نو مسلمانانو ورو اکثر د بارا چې انسان د گمراهۍ سبب ګرځي انسان د بارا هغه خپل ملګری ته وجه نه کوم ذمہداران خلک دي هغه پټي کې ګنده بوټي نه پرېږدي فصل کې ځکه ودا ګنده بوټي دی وجه نه نور فصل هم خرابېږي. کشمالو چې لګیدل کشمالو خوشبودار او کشمالو یې خلک وچ او خراب کشمالو نه پرېږدي وای دا د وجه نه نور هم خرابېږي. اتنه وبس د مردار سره په نږدې ځای کې چې قیمتي وب هم راتی وي او لږ وخت بعد ورشي دا او په بدبودار شي دا به خوند شي دا گاون ملګرتوبي مصاحبتي دا غلط ملګری سره غلط گاون کېږي مردار سره دی. دې تفسیر کې ځنه ورسو دې د وجه نه د انسان د غفلت لپاره مسلمانانو بل څه شي نه کار ملګری سره ملګرتوب کول انډیوالي کول قرآن